علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو نن سره د ډالفینایان چې کوم دی بل یو ویډیو شیر کوم. یقینا تاسو به تېره ویډیو د هغه کتلي، په هغې کې چې هغه کم فریاد کړی دی او په هغې کې ما چې ټولو ملګرو ته ویلي چې یاره دوی سره چې کوم خلک زیاتې کوي هغه ملګرو ته یا وغیره، تاسو د دا شارټ لیست وګورئ چې دی به د خپل دویمي فریاد کې څه وایي، یعنې په دویم ځل باندې دی ویډیو جوړه کړې ده چې دی په دې کې څه وایي. دا وګورئ، بیا راځو ویډیو ته. ستاسو د خپو خاورې دي، ستاسو امتیاز دي. اجرا خپله مقابله نه جینۍ سره کوي نه الک سره کوي، نو الک او جینۍ بیا خپله مقابله اجرا سره ولې کوي؟ په پاکستان کې خو اصل د اجرا څه عزت نشته، هغه خپله مقابله کوي الکانو جینکو سره. تاسو به یقینا د دا ویډیو چې کوم ده دا کتلي چې یاره دی لګیا دی په چې مطلب زه خواجه سره چې کوم دی د الکانو سره ځان نه برابروي یا خواجه سره ځان د جینکو سره نه برابروي، نو بیا ولې عام یو کس راباسي او د خواجه سره ځان برابروي، نه څوک خواجه سره له خپل خور خپل لور کوي. دا بالکل ټیک خبره یې کړې ده. خاص کر موږ سوچ کوو په دې پېښور کې یا وغیره دا مردان وغیره دغه کوم علاقې چې دغلته ثوابۍ کې چې دا کم خواجه سره پاتې کېږي، دغه ټول چې کوم دي څنګه چې ما په تېره ویډیو کې ویلي چې یاره دوی ځان له یو بدک چې کوم دی یو خواجه سره چې کوم دی بحیثیت یې د ښځې په طریقه باندې استعمالوي. نور بیا تاسو ښه پوهېږئ چې یاره د خپل کور یې پرېښی، خپله مور یې پرېښي، خپل پلار یې پرېښی او ځي په دغې پلازو کې په دغه دیرو کې وغیره د هغو چې کوم د پاتې کېدو ځای دی، هغه مارکیټونه وغیره دکانونه هر څه چې وي یا کورونه دي په هغې کې ورسره پاتې کېږي. نو خپل کور له دومره توجه نه ورکوي لکه څومره چې دی خواجه سره له وګوره د خواجه سره چاته یو پروګرام له ځي نه که د هغه په اړه جوړوي نو ورته وایي چې مزه یا وغیره. دغې خواجه سره ورته هم زه وایم چې یاره تاسو مثال په طور لاول د داسې یو کس نه پیسې مه خورئ چې وروسته تاسو د هغه ډیمانډونه یا وغیره چې هغه په تاسو څه حکم چلی چې هغه تاسو بیا پوره کولی نه شئ. نو په اډوانس کې چې کوم دی تاسو د دې کسانو نه چې کوم دی پیسې مه خورئ او بیا دغه کسانو ته هم وایم چې تاسو دا دومره پیسې چې کوم دی دې خواجه سره ورکوئ په دغه پیسو باندې چې د خپل پلار له خپل مور له چېرته کور ته که د چا پکې ښځه وي هغه وله خپل بچو له چې پکې کوم دی چېرته د ښه څیز د کار څیز واخلئ، نو انشاءالله ستاسو دا به چې کوم دی دغه به چېرته څوک به د دوا وکړي. البته یو ګناه به دی کې خواجه سره ورته هم دی چې لاول په دې ټولې نه پیسې چې کوم دی وخوري او د هغې باوجود چې کوم دی بیا لګیا وي یاره کله څه وایي کله څه وایي، زموږ سره زیاتی وشو، زموږ سره ظلم وشو، مختلف قسمه خبرې پسې بیا کوي. نو دغه هلکانو ته هم زموږ خواست دی چې یاره تاسو لاول چې کوم دی د خواجه سره یا وغیره نو دغه ملګرو ته پکار ده چې یاره د دغې پیسو په دغه لګېدو په حساب باندې چې کوم دی دغه پیسې خپل کور کې خپل مور له خپل پلار له هغوی ته ورکړي، نو زه یم چې هغو به ورته دوا وکړي او دغې خواجه سراونه چې کوم دی تاسو خپل دا کومې ښځې چې جوړې کړي بحیثیت یې د ښځې چې کوم دی تاسو چلوئ، حکمونه پرې چلوئ، ظلمونه پرې کوئ، وال ټکول ورسره کوئ. دغه آیان دا خبرې به اورېدلي، دا دویمه ویډیو شوه خو د دې مطلب دا نه دی چې یاره زه په آیان باندې یم مین یم یا ما ته یې ویلي. بهرحال صرف یو غږ اوچتوم چې یاره دا تاسو چې څه کوئ دا ښه نه کوئ، مطلب دا دی د خواجه سراو نه چې کوم دی په ارام باندې کښېنئ.